سلامونه لیکلي ملګرو هله چې روغ جوړ شات په جمع کې پټیا یو ځل بیا هم خرالاست یو نوې ویډیو ته په دې ویډیو کې به زکو چې څنګه کولای شو د یوټیوب یو چینل جوړ کو په کې ویډیوګانې اپلوډ کو په اخر کې ترنه پیسې هم وګټو نو زه درته نو وایم چې لایک فالو کومنټ د هر څه خپل خوخه ده ځکه چې وایلو ته اړتیا نشته زدا کار یوازې د لپاره تر سره کوم چې له نور سره مې مرسته کړی وسی د کار سره علاقه لرم لیوالتیا لرم غواړم له نور سره مرسته وکم خای دا ویډیو کلونه بعد خلک وګوري او مثبته ګټه ترنه واخلي نو دا به زما لپاره هر څه وي نو راځي چې دا کار په سکرین باندې تر سره کړو او ټول ګامونه را سره تر پای وګورئ او کوم ځای باندې پوه نه شوئ نو کولی شئ کومنټ برخه کې راته ووایئ چې په دې ځای باندې موږ پوه نه شو ستونزه وه پکې او زه په بله ویډیو کې تاسو ته مکمل ډول باندې تشریح کوم نو زه دا کار په ایپاډ کې تر سره کوم ستونزه نشته دی دغه سکرین لږ لوی دی همدې لپاره زه غواړم چې تاسو ته راحته وښکاري نور په ټلیفون کې هم همدا ډول تر سره کېږي که کوم ځای کې بیا تاسو لیدل چې نه کېږي یا مثلا ستاسو ټلیفون کې دغه اپشن نه راځي نو هغه ماته وایي انشاءالله زه به تاسو ته تشریح کوم نو نور مې ډېر نه په انتظار کوم راځي چې راشو سکرین ته دلته یو اکاؤنټ جوړول پیل کړو راځي چې اوس یوټیوب پیل کو خو یوټیوب ته چې کله موږ نه وځو هیڅ پکې نشته دی او خالی دی او هیڅ اکاؤنټ پکې نشته دی همدې لپاره که موږ غواړو چې اکاؤنټ جوړ کړو د ځای باندې کلیک کړو چې موږ مخکې لاړ شو او دې لپاره موږ یو ایمیل ته اړتیا لرو که چیرې ګوري تاسو ملګري یو مخکینی ایمیل لرئ نو هغه ایمیل باندې نوی اکاؤنټ مه جوړوئ هڅه وکړئ چې یو بل ایمیل جوړ کړئ نوی ایمیل جوړ کړئ منوي ایمیل باندې بیا تاسو نوی اکاؤنټ هم جوړ کړئ که څه هم تاسو به یو ایمیل د اوس لرئ چې د ویډیو ور باندې ګورئ نو په دې باندې دا کار مو ترسره کوئ په دې یوټیوب باندې تاسو یو نوی یوټیوب جوړ کړئ په هغې کې به ټول کارونه ترسره کوو ګام په ګام باندې نو زه به هم یو نوی اکاؤنټ جوړ کړم هغې کې چې کوم کارونه اړتیا دی موږ به ترسره کوو نو اوس راځي چې لاړ شو یو جیمیل جوړ کړو جیمیل لپاره به دلته راشو خپل جیمیل به پیدا کړو زموږ جیمیل چیرته دی دا ډول دا شی ته خپل جیمیل چې رننوتلو نو دلته به جیمیلونه ډیر دي نو تاسو به ټلیفون کې دا سکرین دا ډول ښکاري خپل هغه پاس جیمیل باندې به کلیک کړئ چې کله جیمیل باندې کلیک کوو دلته نور ایمیلونه هم شته دي خو زه د ځای کې څه باندې کلیک کوم دلته لاندې راځم د ځای باندې کلیک کوم چې یو اکاؤنټ اضافه کول بیا به دلته زه ورته وایم چې اوس ما لپاره ګوګل باندې مخکې لاړ شئ ګوګل لپاره به زه تایید کوم زه وایم سمه دی زه ورته وایم چې زه نه غواړم چې په پخواني ایمیل باندې داخل شم زه غواړم یو بل نوی ایمیل جوړ کړم تاسو به ټلیفون کې هم دغه ځای ښکاري دا ډول چې لیکلی وي کښې اکاؤنټ یو نوی اکاؤنټ جوړول دلته کې تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو د کاروبار لپاره دا اکاؤنټ جوړوئ که مثلا تاسو ځان لپاره جوړوئ تاسو به یې ځان لپاره انتخاب کړئ دا پاسنی به انتخاب کړئ کله هم پاسنی انتخاب کړو دلته اوس تاسو نه یو نوم غواړي یو چې دی کورنی نوم غواړي نو دلته به زه یو نوم ورته انتخاب کوم د مثال په ډول زه به یو نوم انتخاب کوم دلته به راشو دا به د زړه سکون انتخاب کو دا ډول تاسو کولی شئ چې هر خپل نوم وي همغه ورته انتخابولی شئ او کاروبار لپاره یو نوم انتخابوئ د خپل چینل لپاره همغه ورته اضافه کولی شئ ستونزه نشته دی بیا به تاسو دلته په دې باندې کلیک کوئ سویوان یعنی مخکې لاړ شئ کله چې مخکې راشي تاسو ته به یو د زیږېدنې نیټه وغواړي دلته به تاسو ډېر فکر وي چې کله تاسو یو ایمیل جوړوئ خپل عمر مو غټ ورکوئ مثلا د 18 کلونو باید عمر غټ کړئ چې تاسو 18 کلونو عمر کم بیا په یوټیوب کې تاسو ته زیاتره شیان نه ښکاره کوي تاسو نشئ کولی چې شیان ترسره کړئ نو د ځای کې تاسو پروا نه کوئ چې هر وخت ورکوئ خو مقصد زه د اول انتخابوم او کال چې دی دلته 2000 انتخابوم د مثال په ډول دا ډول تاسو که 2000 انتخاب کړئ تاسو عمر چاسته لوی راځي ځکه تاسو کولی شئ خپل جنسیت انتخاب کړئ چې فیمینن پاس سر کې فیمینن یعنی فام ښځه او اوم سړی لاندې بس هغې نه تېر شئ انا دوم انتخاب کړئ چې سړی صحیح دی که تاسو هر انتخابوئ دلته به سویوان ووهئ چې کله سویوان ووالو دلته تاسو ته اوس ایمیلونه درکوي چې ستاسو ایمیلونه په دغه شکل باندې وي په دغه دوه شکلو باندې آیا تاسو یې غواړئ او که نه بل ایمیل ولیکئ نو پاس سر کې چې زه ګورم یو هم زما نوم سره نه خوري خو بس دا یو به انتخاب کوم چې تقریبا زما نوم سره ورته دی خو دا دې کې بیا ای دی خو دا زما لپاره هېڅ ښه نه دی زه غواړم خپله یو ایمیل مې ولیکم دلته مې چې خپله کله زه خپله ایمیل لیکم دلته به زه ورته وایم چې ولیکه د زړه سکون او دا به مخکې نه انتخاب شوی ګوري اوس یو ځل وګورو دا انتخاب شوی نو دا ډایرکټ لاړ دلته اوس موږ یو موټ پاس غواړي موږ چې یو موټ پاس ورکوو باید د ځای کې تاسو یو کوډ وټاکئ ورته چې بیا وروسته له یاده ونوځي تر څو په راتلونکي کې بیا تاسو د ایمیل ډېر په درد وکړي ډېر اړین دی نو دلته کې یو موټ پاس ورته انتخاب کړئ زه دلته یو موټ پاس ورته انتخابوم زه دلته یو موټ پاس ورته انتخاب کړو زه د ځینې سکرین شاټ اخلم چې دا ما سره یاد کې پاتې شي دا ډول دلته سویوان وهم سویوان مو چې والو دلته ستاسو یو شمېره غواړي ټلیفون شمېره
نو که تاسو نه ورکوئ دلته لاندې باندې د ځای باندې کلیک کولی شئ ته که اکسپټ مثلا زه منم ورسره مقصد شمیره که نه ورکوئ هم ستونزه نشته دی خو ښه دی شمیره ورکړئ خپل ټلیفون شمیره هم دلته ورکوئ بیا د ویریفیکاسیون لپاره تاسو ته یو کوډ راځي چې تاسو ورسره ویریفای کړئ زه داسې ورباندې تېروم وایم ستونزه نشته دی زه یې نه ورکوم پکې او دلته تاسو سویوام ووهئ کله چې سویوام ووهئ دلته ووایي چې مثلا په لومړي یو ایتاب خلی انتخاب کړئ د لومړی په اسانه یو دلته دا انتخاب کړئ لاندې راشئ دلته به دا سویوام ووهئ یا نه بل لاندې راځي اخر سره دا توت اکسپټ یعنی ټول هر څه ومنو ورسره لګوره موږ ته راکړلو چې تاسو کولای شئ په دې د اوس نه د تاسو جیمیل اکاؤنٹ فعال دی یوټیوب ور باندې فالوولای شئ نور شیان ور باندې کولای شئ موږ لپاره یوټیوب اړین دی دلته به مخکې راځو کنفرمي وایو مخکې چې رالو دا ډول دلته اکسپټ کوئ لږ صبر کوو چې لږ مصبر وکړو زموږ کارونه به اوس ترسره شي دا ډول زمونږ اوس نوی جیمیل دلته خلاصیږي زمونږ نوی جیمیل دلته خلاص شو موږ دلته پوښتنه کوي چې موږ دا شرایط تاسو منئ زمونږ چې هم هغه پاسنی یو انتخاب کړئ لاندې ورسره کلیک کړئ دلته بیا دا انتخاب کړئ بیا دلته ورسره کلیک کړئ په دا ډول په اسانۍ باندې اوس خبره خلاصه شوله زمونږ اکاؤنٹ دلته اوس فعال شو نو دا چې زمونږ جیمیل دلته جوړ شو موږ اوس راځو څه کوو ډایرکټ یوټیوب ته چې کله یوټیوب ته راشو دلته موږ دلته اوس هیڅ اکاؤنٹ نه لرو نوی اکاؤنٹ باټ کوو د ځای کې دلته به زما نور اکاؤنټونه هم ښکاري خو زه د باندې اکاؤنٹ نه جوړوم زه راځم اخر سر ته چې کوم یو اخري کې زما نوی جیمیل جوړ کړی دی په دې باندې ګوره هیڅ شین نشته دی وایي او کانشن یعنې هیڅ اکاؤنٹ چینل پکې نشته دی دلته چې کله موږ راننوځو موږ ته اوس وایي چې ښې د ځای باندې چې کلیک کړئ د عکس باندې ښې اکاؤنٹ د ځای کې تاسو کولی شئ خپل نوم ورته انتخاب کړئ لاندې ورته خپل د پاڼې نوم انتخاب کړئ او د هغه لپاره پروفایل لپاره انځور کولی شئ انتخاب کړئ نو دا ډول نو اوس دلته راځو ښې د ځای باندې چې کلیک کوو دا اوس خپله ډایرکټ اتومات جوړ شو اتومات څنګه جوړ شو ځکه چې مخکې نه مخکې تیار دلته هر څه پکې وه بس دلته د زره سکون په راغی دا ولې سکون راغلو ما دا نه غوښتله خیر پروا نه کوي دا ډول هلته جیمیل کې دا ډول اوکې شو ښه په بخښنې سره البته چې ځکه هغه ما نه هلته په هغه کې جیمیل نوم کې غلط شوی هغه زه بېرته بدلولی شم هېڅ ستونزه نشته دلته بېرته زه دلته څم دلته موږ ته وایي چې تاسې کولی شئ د 1400 ورځو لپاره وروسته بیا دا نوم بدلولی شئ دوباره که ستونزه پکې وه زه اوس یې هغه جسخې کوم چې دا نوم صحیح شو پبلیک شو دا ډول دلته دا نوم صحیح شو او دلته راځم دا د پیج نوم چې کوم دی دا هم زه تغییروم ځکه چې ما نه غلط ولیکلی شو دا ډول دا نوم مخکې نه انتخاب شوی څه ما ته ویلې صحیح دی ځینې وختونه تاسو نوم نه انتخاب کوئ ځکه چې نوم مخکې انتخاب شوی خو په دې نوم باندې اوسه پورې هېڅ کوم چینل نشته دی همدې لپاره تاسو کولی شئ انتخاب وکړو دا موږ 14 ورځې بعد بېرته بدلولی شو دا به هغه جسخې کړو چې ثبت شو ښه تر دې دمه زمونږ چینل جوړ شو اوس موږ ورته یو خالي د پروفایل او انځور مې انتخاب کړو خو ډېر شیان یې پاتې دي ډېر شیان یې ځکه پاتې دي چې اوس موږ دلته ورته باید ډسکرپشن ولیکو د ځای کې لاندې ځای کې دا ځای کې تاسې ګورئ او دا چې دی زمونږ د چینل لینک شو چې کولی شو له خلکو سره شریکو په خپل سټوریانو کې شریکو خپلو چینلونو کې ځینې ځایانو کې شریکو د ځای لپاره د ځای نه او دا چې دی د ځای کې ډسکرپشن غواړي ښه مونږ به اوس دلته څنګه چالو کوو زه تاسو ته یو بل لنډ تکنیک ښیم ښه دا ډېره اسانه لاره دی چې تاسو کولی شئ چې ویې کاروئ ښه اوس راځو چاټ جی پي ټي تاسو به چاټ جی پي ټي له ما نه مخکې ډېر ښه پېژنئ چاټ جی پي ټي خو چې څوک ونه پېژني که نه بس خبره خرابه دی البته نور ډېر اپلیکیشنونه هم شته چې موږ کولی شو وکاروو خو چاټ جی پي ټي چې دی ډېره ضرور دی موږ به راځو چاټ جی پي ټي ته راشو که چېرې تاسو چاټ جی پي ټي باندې نه پوهېږئ څنګه وکاروئ تاسو به لومړی چاټ جی پي ټي ډاونلوډ کړئ ګوره اوس هېڅ څه پکې نشته ماسکېښ نه ده پکې کړی د ځای باندې به کلیک کړئ دا په اثر کې دلته به یو جیمیل باندې کلیک کړئ ګوګل باندې کله چې ګوګل راغی تاسو به دلته یو خپل ایمیل انتخاب کړئ هغه ایمیل چې تاسو لږ مخکې جوړ کړی دی هماغه ایمیل دلته هم انتخاب کړئ دلته یو خپل بل ایمیل همدغه ایمیل دلته انتخاب کوم دا ډول مخکې راځم کنفرمې کوم یې ښه دلته ما نه یو د اکاؤنټ نوم غواړي چې زه به ورته ولیکم د اکاؤنټ نوم ورته هلته یو دانه د نیټه غواړي د زیږېدنو نیټه غواړي دلته بیا موږ هماغه ورکوو 11/2000 دا ډول پروا نه کې یوازې غواړي پوه شي تاسو عمر جګ دی که ټیټ دی دا هلته کنفرمې کوئ دا ځای باندې دا ډول دا به اوس جوړ شي دا به لاندې کلیک کړئ تاسې ما دا یو لیکنه تیاره کړې دی ما ورته لیکلي چې ما په یوټیوب کې کار پیل کړو زما د یوټیوب نوم دی د زړه سکون
او زه غواړم چې په دې چینل کې د زړه او د ذهن آرامتیا لپاره ویډیوګانې نشر کړم. ماته ډسکرپشن ولیکه او ټایټل ولیکه، دا به اوس ورته ولیکم، دا به اوس ماته کار پیل کړي. دا ډول ښه خو دا ډېر شیان شو پکې. ښه دلته به موږ ورباندې کلیک کړو، دغه ځای باندې دقه شی ته به یې لاندې راشو تر اخر سره پورې. دا به دلته کاپي کړو. موږ دا چې کاپي کړو دلته به راشو بېرته خپل یوټیوب ته. یوټیوب کې به دغه ځای کې به دلته کلیک کړو، دا پیسټ کړو. دا ډول به دا انغجسخې کړو. کله دا انغجسخې شو زموږ دا غم جوړ شو. اوس دلته راځو ورته وایو ته ښه چاټ جی پي ټي نه یو بله مرسته هم غواړو. ښه اوس ما ورته یو بل اډر ورکړو. اوس ماته یو د پروفایل انځور لپاره او یو د بنر لپاره پرومنټ ولیکه. پرومنټ یعنی هغه ډسکرپشن ولیکه چې زه یې په لیوناردو باندې جوړ کړم. نو اوس به تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو چې یو ښایسته پروفایل انځور او یو دانه شاته چې په بیکګراوند کې لګېدلی هغه انځور جوړ کړو. دلته ګوره ماته 2 دانې ډسکرپشن یې ولیکلې، یعنې 2 دانې پرومنټ یې ولیکل چې دغه دواړه زه اخیستلی شم. اوس ځو د ځای نه دا کاپي کوو، دغه شی ته راځو، دلته مونږ چېرته لیوناردو ته دلته ټیک کوم پکې، دا اډ کوم پکې. ښه اوس مونږ خپل آډر وړاندې کړو لیوناردو ته چې مونږ ته انځورونه جوړ کړي. یو څو شېبې ورته صبر کوو. 4 انځورونو باندې کار روان دی چې هر یو زمونږ بیا خوښ شو بیا مغه یو انتخاب کوو. دلته ګوره 4 دانې مونږ ته انتخاب شول. پروا نه کوي، اړینه نه ده، زه یو دانه انتخاب کوم چې ماز یو دانه انځور وي. خلاص زما لپاره دا صحیح دی. دا ډاونلوډ کوم دا ډول. ښه بیا دلته یوټیوب ته راځم او دلته چې دی هغه انځور چې ما اوس انتخاب کړو ما جوړ کړو دا یو انځور دی. دا ډول دا به دلته ورکم چې دا خبرې صحیح شي. او دلته راځم اوس چاټ جی پي ټي ته بیرته او چاټ جی پي ټي ته راځم چې هغه څه چې ماته لږ مخکې اوس د شاته انځور لپاره جوړ کړی دی هغه راخلم، هغه هم راځم په لیوناردو باندې جوړوم. ښه دلته ماته مختلف انځورونه بیا جوړ کړه د شاته پروفایل لپاره. زه دا یو انتخاب کوم، دا ډاونلوډ کوم. ماته لږ داسې ښایسته غونته ښکاري، خیر توپیر نه کوي، ماته دا ډاونلوډوو. دا شته بیرته یوټیوب ته راځم، دا ځای کې کلیک کوم په دې کونج کې. په دې کونج کې چې کلیک کوم دلته ماته بیرته یو غره کوي اپشن راکوي چې زه دلته یو انځور انتخاب کوم. دا ډول ځکه چې دا شاته کوچنی انځور به ښکاري، دا لوی انځور نه ښکاري، نو همدومره راځي. زه ورته وایم چې صحیح دی، پروا نه کوي. بیا زه بل انځور چې جوړوم هغه زه بیا ډېر ښایسته په زړه پورې جوړوم تر څو پکې سم صحیح راشي. هغه بیا زه تاسو ته ښیم طریقه یې څنګه کولی شي. ښه چې کله اوس موږ دلته راشو نو دا ته زموږ اکاؤنټ ته دې ځای پورې جوړ شو، خو موږ دلته اوس هېڅ هم نه لرو. موږ به دلته یو څه اپلوډ کوو. څنګه له کوم ځای نه به یې کوو دا به موږ انشاءالله وروسته زده کوو. د اوس لپاره په دې ویډیو کې همدومره بسنه کوي چې یو اکاؤنټ څنګه جوړیږي د لومړي سر څخه. نو زه تاسو بیا هم دا وړاندیز کوم چې یو نوی جیمیل جوړ کړئ، په نوي جیمیل باندې راشئ، یو اکاؤنټ جوړ کړئ، یو نوی اکاؤنټ راشته پاک صفا. نو زه به تاسو ټول سم صحیح ټکي په ټکي ښیم چې ټګونه کوم ځای کې واټ کوئ، پکې ډسکرپشن یې کوم ځای کې اډ کوئ، او هغه لیکنې چې تاسو هر ځل اړتیا نه اوسېږي هرې ویډیو سره اپلوډ کړئ. نو هغه ویډیو هغه کوم ځای کې تاسو ولیکئ ورته د هرې ویډیو لپاره یو ځل تاسو لیکئ، نو به هره ویډیو اپلوډ کوئ خبره خلاصه. نو تاسو هر ځل اړتیا نشي چې هاشټګ اضافه کړئ، هر ځل تاسو لیکنې پکې وکړئ، پکې تشریح ورکړئ. نو موږ اوس په دې اکاؤنټ کې بیا څه خپروو دا نو یو ځانته موضوع دی. د لپاره چې ویډیو اوږده نه شي، ښایي دا اوس هم ویډیو اوږده شوي وي او څه نه څه، نو همدې لپاره همدومره بس دی. نو بیا زه په بله ویډیو کې راځم او یوه ویډیو راوړم دلته اپلوډ کوم چې د اپلوډ کیسه یې څه ډول کېږي هغه به هم انشاءالله موږ تاسو یو ځای سره وګورو.